د نیلو یو بل ویډیو چې پکې وایي زما مور ته دعاګانې وکړئ هغه بې هوشه ده. نور یې څه ویلي دي همدلته در سره د هغې ویډیو هم شریکوم. دا ویډیو مه سکیپ کوئ، تر اخره موږ سره اوسئ چې په ټول حقیقت باندې خبر شئ. دوستانو، نیلو به تاسو ټول پیژنئ چې پښتنه سندرغاړی ده. اکثر هغه د خپل مور د بیمارۍ په باره کې ویډیوګانې جوړوي او په سوشل میډیا، فیسبوک او یوټیوب باندې اپلوډ کوي چې اوس یې په نوې ویډیو کې بیا په ژړا ژړا ویلي دي چې ټول پښتانه زما مور ته دعا وکړئ چې الله پاک یې روغه جوړه کړي، ځکه چې د هغې د بېهوشۍ حالت ډېر زیات شوی دی او په هسپتال کې په آی سی یو کې پرته ده او په هوش کې نه راځي. ستاسو به ډېره زیاته مننه وي چې زما مور ته دعا وکړئ چې هغه په هوش کې راشي. هغه وایي چې زه خپلو پښتنو او ټولو مسلمانانو نه سوال کوم چې زما مور ته دعا وکړئ او ستاسو سوال قبول شي او زما مور په هوش کې راشي، ځکه چې زما مور ماته ډېره ګرانه ده او هغه زما د ملګرې په شانتې ده. نیلو په خپلو خبرو کې په ژړا ژړا د دعا غوښتنه کوي او بیا همدا یوه خبره کوي چې زما مور ته دعا وکړئ. دوستانو، هغې په همدې باره کې نن د خپل فیسبوک وال نه یو پوسټ هم کړی دی او لیکلي دي چې یا الله ته زما مورجانې ته د ټولو بیمارانو سره روغ جوړ صحت ورکړي، امین. موږ هم د الله پاک نه سوال کوو چې الله پاک دې ورله مورجانې له روغ صحت ورکړي او الله پاک دې پرې هیڅ هم نه کوي، ځکه مور د الله پاک یو عظیمه تحفه ده او د یو مور په خاطر باید دعا ورته وشي. ځینې خلک د نفرت په اور کې دومره ړانده وي چې د هغې مور بیماره ده او اوس هم ورته په کمنټ کې لیکي چې ته ډمه یې یا دا د خدای عذاب دی، داسې او هغسې. نو دوستانو، له داسې کمنټونو نه هر وخت ډډه وکړئ، ځکه دا عذابونه په هر چا راتللی شي. ځکه که څوک یو بل انسان ته داسې پیغور کوي چې دا په تا باندې د الله پاک عذاب دی، نو داسې عذابونه په هر چا راتللی شي. نو یو چا ته تکلیف مه ورکوئ او د یو چا تکلیف پسې خندا مه کوئ. که کمنټ ورته نشئ کولی نو همداسې ترې تیر شئ، خو د چا درد پسې خندا مه کوئ. د نیلو لایو ویډیو په لومړي کمنټ کې وګورئ او پښتو پوسټ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.